امام حاکم رحمه الله دا روایت راوړي عبد الله بن عمر وجي كان سبب موت ابي بكر وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مرګ سبب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات کېدلی څنګه کمی د فما زال جسمه يضوى حتى مات. د کله نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ د خبر اوریدل په دا ورځ نه کمزور کېدو تر دې چې وفات شو. داغه یو غم راغی. عائشہ رضی الله عنها وی چې اولنی بیماری چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه شروع شوی دا انه اغتسل يوم الاثنين د پیر ورځ هغه غسل کوي لامبل الجماد الثاني د میاشو یو سور چې پاتې د میاشتې ختمېدو ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه لامبل چې ویلامبل وکانه یوما باردا او په دغه ورځ ډېره سخته یخني وه فحمى 15 يوما نبي بالسخت التبر على بينزل سورج بيتبقى بروته لا يخرج الى الصلاه ومنزل بن راوته هي منزل بني شو راوته دمر باغماني سخت ودري دي مرض دي مرض کې دغه شان پروتو نه یو روایت کې راځي چې باز کسان ابو بکر صدیق رضی الله عنه بصیرالو او هغه پروتو بلی کور کې قاعده بنشو وتيوي يا خليفة رسول الله ده رسول الله خليفة ألا ندعو لك طبيبا ينظر إليك يو دكتور ده بسيلا نولو جستاد حال أحوال وغوري بنجلس ورزنا بتابعني تبا ويغويش قد نظر إلي دكتور لدلايما طبيب لدلايما أقول تيجي ماذا قال يا ما قال لك دكتور سبتاد سوي حكيم سبتاد سوي طبيب سوي وما تيجي إني فعال لما أريد سجي سغوالم هغه کوم د الله مبارکي خبره کوله چې الله ویلي سجي سغوالم هغه کوم نو الله زما په تقدیر کې مرګ لیکلی اوس کې تاسو ډېر ډاکټران راولي او طبيبان راولي خو هغه زما په دې مرض باندې نه پوهېږي کوم چې د طبيبانو طبيب دی هغه زه لیدلی یم او هغه دا خبره کړې ده اني فعال لما يريد او دا خبر الله سبحانه وتعالى په سورة البروج کی کړی ده وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد جسال لولا کی سوک دی تپوس نشی کوله لا يسأل عما يفعل هیڅ څوک دې نشي چې الله نه تاسو کی تاوري دي شو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې انسان دی خو الله غواړي چې دې مرشي او دغه وخت پوره شو نو څوک دغه ټیم کې الله نه تاسو نشي کولای چې الله ولي. به عثمان بن عفان ته आवाज وکړ. عثمان بن عفان راغی ویولي که خط ولي که خط هغه خلیفۃ رسول الله سولي کوم ویولي که بسم الله الرحمن الرحیم غولي که بسم الله الرحمن الرحیم. دا اخرنی خبر ده د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ابو قحافه د زوی فی آخر عهده بالدنيا خارجا منها. اخرنی وخت وی د ابو قحافه زوی ابو بکر د دنیا نه د وتو په ټیم کې دا خبره کوي وعند اول عهده بالاخره داخلا فيها او د اخرت په سفر کې ورننه وتو وله. الله اکبر. د ابو قحافه زوی که هر څوک دی خو دنیا نه وتو وله او د آخرت په سفر باندې نه وتو وله او د آخرت په سفر باندې وتو وله او سفر شروع کړي او اوچت خلک موت ته ګره د سفر پاتې دا خبره ساتي ګوري د دنیا کې به زمونږ کوم اخرنی خبره ای او پته چې سبا الله عالم الله دې زمونږ اخره خاتمه په ایمان سره کړي او د آخرت ته سفر به موږ شروع کوو. د ډېر غټ سفر دی ډېر اوږد سفر دی د سچ په دنیا کې دي او د زمکه او اسمانونو د سچ دی او د مخلوقات د ټول دغه حساب کتاب د پاره او د دغه ورځې د پاره دی چې څوک به کامیابی او چا به بیللی. هغه ته د مولي کلوي سولي کما وی ولي کما کې چې آخرت هغه زیاده چې الته کافر مسلمان کی کافر مسلمان کی خو فائدہ ولا نه ورکي دغه جبار سوین خو به ولا فائدہ نه ورکي. په دغه ټیم کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیوشی رااله دغه چې مرز ضرورو زیاتېدو بیوشي پراله نه بیوشو
عثمان بن عفان رضی الله عنه بخوا کې ناسو او قلم او غپانه هغه سره وا او دغه زی پوری خبره لیکلی و چې دا د ابو قحافه زوی لګیاده فی آخر عهده بالدنیا دنیا نه کوب وخت هغه د خبره کې لږ وخت بعد ابو بکر صدیق رضی الله عنه بهوش کړه غوتی وی خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې تسولی کوم مخې ته ولیکا چې ما پتا سو باندې خلیفہ کو عمر بن الخطاب رضی الله عنه فاسمعوا له واطيعوا دا خبره به معنی دا خبره به اوري زه په عمر د باندې ډیر ښه ګمان کوم چې هغه ستاسو دین ته نقصان نشي در رسوله نه تاسو ځای کولای شي فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه نکه چې عمر نن تاسو سره عدل او انصاف کو نو دغه مبارک ما ته دغه پتر او زما په دغه ګمان دی چې هغه تاسو سره انصاف کوي و ان بدل او که چېرته عمر بدل شو د دین بعد اوس پورې خو دې شي پیژنم که چېرته د دین بعد بدل شو فلكل امرئ مكتسب هر سړی ته هغه څه ملويږي چې ځان لیکړي والخير اردت ولا اعلم الغيب خیر به غختل دي د عمر نن په خلافت سره او د غیب علم را سره نشتی وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبرې وکړې ثم امر بالكتاب فختمه بخپل مهر ولک بیا عثمان بن عفان رضی الله عنه کتاب بهر تر وېستو د پاڼې راوېسته نو خلکو بیعت کو د عمر نن سو ټول راضي شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر راوړي عمر رضی الله عنه راولي عمر نه چې بشراو سو فاوصاه بما اوصى وصیتونه وتوکل نصیحتونه وتوکل ناغه دا زین راوته چې کله د نصیحتونو کول بیا ابو بکر صدیق لا سنو چې کو د الله سبحانه وتعالى ډیر یریدو یا الله انی لم ارد بذلك الا صلاحه یا الله دا عمر نه چې مشرکړه د نو صرف د دوی د اصلاح لپاره مشرکړه خفت عليهم الفتنه زیریګم چې په دوی باندې به فتنې راځي نو دا سړی چې کوم دی د بر دوی حفاظت کوي ان شاء الله په توفیق سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې مرض ډیرېدو خپل لور نه تاسو کو د عائشه رضی الله عنها نه وی اي يوم هذا هغه په جون کې اخرنی ورځ وی کوم ورځ ده هغه وتی يوم الاثنين دا د پیر ورځ ده نو تی وی کې دي چې ځنن مړ شمه مرض پم ډیر شي او ارمان چې به دی ورځ مړ شوه ولي فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدي ورځ باندې رسول سم وفات شي بل دا غم تعدید چې د ملګرو سره ملو شي رسول سم غل زیر او بشارتونه ورکړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه عائشہ رضی الله عنها والله ما ترك ابو بکر دینارا ولا درهما فکم ټیم کې جواب کړي نو زر درهم او زر دینار دا ګورې هغه چې انسان دی چې په قریش په تاجرانو کې معروف تاجر دی د تجارت هغه کمزوري شي څنګه عائشہ رضی الله عنها وی لما حضر ابي رحمه الله کله چې زما پلار باندې دا مرګ بالکل په اخري وخت کې زما پلار باندې دا ځنکدن ډیر شو دا مرګ پر نږدې شو الذي زما پلار باندې رحمو کې دعاني وی زیره وغوښته وی ما ته وی چې یا بني لور اني كنت اعطيتك تمر خيبر د خیبر نه ماته له کجوري درکړې موږ څه غنیمتو نه ماته د خیبر کجوري درکړې ولم تكوني اخذتيها او کزنه تاني شو غسته مطلب چې خلیفو مزه ته د کجوري ملاوش وانا احب ان ترديها زید غواړم چې د کجوري ته مال واپس راکړي د سره فبكيت اذا بجراش معاشره نهوي بما وتيجي غفر الله لك يا أبتي والله لو كان خيبر ذهبا جميعا لرددتها عليك پلارا لا دي توبخ کچرته د خیبر د ټول زمکه زما سره وای واغه د سرو زرو نه هغه بدم ما تل درکړې کجوري څه خبره بیا ما دی وی چې یا بني اني كنت اتجر قريش وقريش کې ګرځي ټول غټ تاجرو یو وخت کې وي واكثرهم مالا باوګ ډیر زیات مال ما سره فلما شغلتني الاماره نکله چې زه د اماري او د خلافت په دې مسلو کې مشغول شوم نه غار سره نه پاتې شو بس بیا ما ځان د پاره دومره ساغستې دي زماره خوراک او څښاک دا پیروانو
ما خبره کوله کنه چې دا یو غټ تاجر په کم ټیم کې چې وفات کړي نو 100 دینارو نه درهم نو دا مال د ختم شي دی راسو مسلمانانو په کارونو کې مصروف شو خلافت د معمولی خبره غونه نو به وته چې یا بنیا لور دغه یو صادر دو پراتری قطوانی د علاقې ته نسبت وحلاب او دغه یو لوخه دي چې بدی کې به مونږ پیله شل یا به چې کم پیوله شل هغه به سکل وعبد او دغه یو غلام د مرید زما سره فاذا مت فاسرعي به الى ابن الخطاب کزه مرشمونو د خطاب زوی له بدا ورسي ځکه چې دا مرغستې دي په اړه چې خلیفہ و بیا وته لور ثيابي هذه فكفنوني بها زما دا کپڑی دی ما په دې کې په خپل کپړو کې ما دغه کیرا ما بخخ کې په روایت کې راځي چې به ردع من زعفران په دې مرز کې زعفران استعمال کړو هغه کپړی دی زعفران دلسه سخاشي من هغه ته دموي اغسلوا ثوبي هذا زما دا کپړی وینځي ناغي ته ویزه په جړا شو ما ودی چې یا ابتي نحن من ذلك پراره لکه دور منی شو کول تعالی نه کپن واخ نه کپڑا بدلوالو صفا ستر کپڑا بدلوالو ما ته وی چې غفر الله لك وهل ذلك الا للمهل دا قاسم لګ وخت بعد چې دینو په وینو او په نونو بخرابي دا بختمي هر څه بختمي په روایت کې راځي چې ته وی ان الحي حق بالجديد من الميت لجوندو ته نو کپړو ضرورت ته مړي باندې سکی دا بختمي کفن مسله صفات کی هونه الله اکبر دا اوچت انسان دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دغه ټیم کې په کوم ټیم کې چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د زنکدن سخت شو نو دی لوري یو شعر ډیر عجیب شعر من لا يزال دمعه مقنعا فانه في مره مدفوق ویګي سړی د اوخ کې ډیر راټینګي وي ورځ د اوخ کې د سرګو روان شي هغه ته لا تقولي هذا دي سموه بلکې دي سواه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد بلکې دي سواه چې هغه سخت رااله د مرګ هغه سخت چې داغې نه به مونږ تښتېدو دا خبره کوه شعر مو په دغه ټینګ ابو بکر صدیق له نام په دې مرض کې یو شعر وي بخپله وي ډېر عجیبه شعر وي كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله هر سړی چې په کور کې سحر کې نو خوشاله یې زه په کور کې ما بچی دی او مال دی والموت ادنى من شراك نعله او د مرګ وته د پیزار نم نشتی زه د احساس نه شپه ته نه چې کله به د مرګ راشي به په دغه ټیم کې دا وصیت کو وکړه زمړ شوما نمال بزما خز غسل لكي اسماء بنت عميس رضي الله عنها او عبد الرحمن خپل زویات عبد الرحمن بن ابو بکر هغه به سره مرسته کوي نکله چې ابو بکر صدیق رضی الله وفات شو غسل ولدي بیبي ور کړه دا غینه بعد وی في اي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجي رسول الله بكم ورځ مړ وی ما وتی چې يوم الاثنين رسول الله خو د پیر به ورځ مړ وی بس ما ته وی چې زمام ارمان ده چې دغه ورځ ماته په نصیب شي نو فتوفي ابو بکر صدیق رضی الله وفات شو د منګل په شپه باندې د اتوار ورځ یوم الاثنين د ثلاثاء د منګل په شپه باندې دیار لسم کالو د هجری او د دریش په کال د عمر په کوم ټیم کې چې ابو بکر صدیق رضی الله وفات کړي په ټیم کې د عمر دریش په کالو او داغه د خلافت تقریبا سره پاسه 2.5 کاله داغه خلافت هم دغه 2.5 کاله داغه د رسول سم د عمر سو فرق داغه د رسول سم عمر فرق هم دغه تقریبا سره پاسه 2 کاله او سره پاسه 2 کاله هغه خلافت کړي داغه نه دغه وفات شو سعید بن مسیب رحم الله وی چې عمر رضی الله عنه چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه جنازه کړي کله چې وفات شو نو دا غینه مخکې د وصیت کړو عائشه رضی الله چې ما د رسول په خوا کې خخ کله چې وفات شو حفر له بدغ ذکر کند وکنسته وجعل راسه عند كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم
د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر دی او د قبر د الله د رسول الله د قبر سره لګیدل او کوم ځای کې چې د سر دی هم دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وګده والصق اللحد بقبر رسول الله صلی الله علیه وسلم وداغه د لحد چې دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر ته بالکل لګیدل دی سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله خخو نو عمر بخبر چې د قبر ته کوشي اسلام سره خو نه وفات شي غټ انسان وفات شي ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا عمر د قبر ته کوشي طلحه د کوشي عثمان بن عفان د کوشي او دغه زوی عبدالرحمن ابن ابي بکر اغم کوشي او په غالبا روایتونو کې دا راځي چې د شپې خخ کړه ابو بکر صدیق رضی الله عنه شپې له خخ کړه په روایت کې راځي ابو بکر صدیق رضی الله عنه کله وفات شو ارتجت مکه د مکه دي وړه قیدا دغه یو غټ انسان وفات شو یو درون خبر مکه تر نه د پلار ژوند دی ابو قحافه دغه وخت پورې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه پلار ژوند دی ابو قحافه نغوی ما هذا سجل شو ما تبنك سزو وفات شي إنا لله وإنا إليه راجعون ويباوي رزء جليل لو غټ مصیبت راغی داغه نه بعد وی چې خلافت ونه خبره چا سره ده وی عمر وس وی دغه حقدار ده زموږ د زوی مرګره دی په جړاش دا خو دغه مرګره نه دې سره چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه دنیا نه لاړو خو زموږ د پاره د عبرت یو غټه خبره مرګره وفات شو د رسول صلی الله علیه وسلم د غار مرګره وفات شو هغه انسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هجرت په لار کې مرګره شو هغه وفات شو هغه انسان چې خپل ټول مالی په رسول الله باندې قربان کړو هغه وفات شو خپل اهل خپل عیال خپل بچی مور پلار د هر څه په رسول الله باندې قربان کړو هغه وفات شو دلیل له بدی باندې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام او پاتې کیږي اوسېږي رب العالمین که څوک پاتې کېږي ابو بکر صدیق رضی الله عنه پاتې شي ابو بکر صدیق رضی الله عنه دنیا لار دلیل کل من علیها فان څوک چې بل ازمه کوي دا فنا کیږي او باندې فنا راشي هغه چې انسان د اسلام د پاره کوم قرباني هغه نه دور کړي هغه د دنیا نه رخصت شي نو ما ته به دي ګوري پاتې کیږي ک منګه غواړو کنه غواړو مرګ برایسي قل إن الموت الذي تفرون منه پیغمبر دی خلکو ته وایي د کوم مرګ نه چې تاسو تختی فإنه ملاقيكم دا به تاسو سره ملاقات کوي لازم